زما رای او زما ایمان دا دی چې د پاکستان نه دوه سیزونه ورک نه دا قوم به د سړي زامن کیږي نه. یو دا جمهوریت لفظ نن په پاکستان کې کپیرانی پیر صاحب ژوندی وی نو داغه ووټ او د ایرمنډۍ د ډلې ووټ به یو برابر وی که نه؟ که دا ابوبکر صدیق ژوندی وی نو داغه ووټ او د ډلې ووټ به یو برابر وی که نه؟ چې سو پوری ووټ سسٹم د دې ملک نه ختم نه تاسو به چرې د سرمایه‌دارو د جال نه خلاص نشئ. چرې الله به هم د یو ورځې نه په بله تباه کوي، د بلې نه بلې له تباه به یې، د بلې نه بلې له به یې، د بلې نه بلې. جمهوریت ټکي دا نن ستا په ملک یو لعنت دی او د ووټ ټکي دا یو لعنت دی ځکه چې دغه قوم دی په 50 روپے خرید کیږي، په سلوي خرید کیږي، په لس خرید کیږي، په شنو چایو خرید کیږي، په تورو چایو خرید کیږي، د کلی په پاره جنبه باندې خرید کیږي. دا څه قوم دا څه خلق دی؟ زه خو غصه دي خلقو ته نیم یو غټانو ته نیمه، زه غصه دي غریبو ته غصه دي چې دغه قوم دی اوس چغې دي صاحبه چې مولیان ښځې سره ملګري شو. خزی سره مولیان اوس دا وای څوک چې څوک یې وای ما ته معلوم دي کنه دا چې چایي شه دی. خپل ګریوان کې وګورئ نو مولیانو چې د دې خزی پلار سره څه کړي دي هغه تاسو ته پته ده. تاسو ته پته ده د مولیانو د لاسه خو د دې پلار چې دی تا ترین ته رسېدلی و. ته ما غوندې اناړي مولا له لاس کې زور راوله که دا زمانه د کورم راووته نو دا ګیره به درته کاله کم د کوره. بغیرتو تاسو د پښتو نوم ولې علئ، د پښتو خبرې ولې کوئ؟ ستاسو پښتو ورشي مازدیګر کې صدر روډ باندې وګورئ، آرمی سټیډیم کې وګورئ، کوچی بازار کې وګورئ چې ښځې زړې ګډې دي صاحبه پردي ګډانې بویئ ټوله ورځ. پښتانه راشم مازدیګرم بوزم صدر روډ ارباب روډ ته چې د دې غټو غټو سرمایه‌دارو پښتنو ښځې درته وښیم چې میان والا سرونه جوړوي. کوي که نه کوي؟ په ارباب روډ باندې د ښځو د سرونو جوړولو ځای چې دی تاسو راشئ چې درته وښیم. پښتانه کجی چړه مرګوي جو پښتانه کجی چړه سړی ټوب زده کوي کجی مجی چړه مونږ نه مرګري کیږو او نه کجی مجی منو. زما خزه چې بار وګورم کمې وسوې کې مکوله مې چې مې وسوې زه د دې عقیدې سره
زما دا ایمان دی چې یا خدا دا دغه شعر دی چې یا بدا وای چې اسلام دی رسخت زمانہ یا بدا وای چې اسلام دی رسخت زمانہ یا بداوا د مصطفی د محبت نکوي یا بداوای چې اسلام دی رسخت زمانہ یا بداوا د مصطفی د محبت نکوي یا خدا وای چې اسلام نشتا کہ اسلامی د اسلام بنیاد چلے هغه قرآن دی او قرآن د خزو متعلق ویلی دی چې قرنا فی بیوتکنا خزو دی پکور کی کینی بار بنوزی نازیدانو خبره د اسلام تینا وطی دا ٹھیک شو خبره او زمون دا استاسو سره دغه سره